د اپل او نوکیا کمپنیو د کارکوونکو ترمنځ توپیر په څه کې دی؟ ولې نوکیا تر 2000 زیږدیز کال پورې د موبایلونو په تولید کې لومړی مقام درلود او نن ورځ چې 2023 کال دی اپل لومړی مقام لري؟ څه د دې لامل شول چې نوکیا له رقابت څخه ولویږي؟ په لاملونو به یې په همدې ویډیو کې له تاسو سره بحث وکړم. لومړی راځم د نوکیا کمپنۍ ته چې په 1815 کال کې په فنلنډ هېواد کې رامنځته شوله. نوکیا په لومړي سر کې الکترونیکي تولیدات لرل، همدارنګه کاغذ تولیدولو او مخابراتي وسایل تولیدول. د موبایل تولیدات یې هم شروع کړل او تر 2009 زیږدیز کال پورې د موبایلونو په تولید کې لومړی مقام درلود. یعنې ټولې نړۍ ته یې موبایلونه صادرول او ټولو خلکو د نوکیا تولیدات استفاده کول. یعنې هیڅ رقیب دوی نه درلودلو. اپل په 1996 کال کې تقریبا 50 کاله هم نه پوره کېږي د سټیو جابز لخوا تاسیس شولو چې کمپیوټر د تولید په برخه کې فعالیت ترسره کولو. د هغې څخه وروسته نورو برخو ته داخل شول او د موبایل برخې ته. په 2009 زیږدیز کال کې سټیو جابز نوی موبایل معرفي کړلو، سمارټ موبایل. یعنې ټاچ موبایل و، هوشمند و، ځیرک موبایل و چې په 2009 زیږدیز کال کې د نوکیا څخه بازار ونیولو. یعنې ډېر نوم یې پیدا کړلو. تر 2009 زیږدیز کاله مخکې نوکیا کمپنۍ د فنلنډ هېواد تقریبا 4% GDP تشکیلوله. یعنې د دغه هېواد ډېر صادرات او ډېر داخلي تولیدات چې وو د نوکیا له تولیداتو څخه وو. د 2009 څخه مخکې نوکیا کمپنۍ هر کال نوی موبایل راایستلو، نوي تغییرات به پکې راوستل. اما دوی د بازار څخه ناخبره وو چې زموږ رقیبان په څه باندې کار کوي او همدارنګه اوس پیرودونکي کومې ټکنالوژۍ ته اړتیا لري. دوی د ریسرچ اینډ ډیولپمنټ ډپارټمنټ چې د نوښتونو او اختراګانو مرکز وي، د ریسرچ اینډ ډیولپمنټ په ډپارټمنټ کې دا ترسره کېږي چې د کمپنۍ باید کوم نوښتونه وکړي، کوم تغیرات باید راولي او بازار کومې غوښتنې باید په پام کې ونیسي. دغه ډپارټمنټ یې هیڅ مالي بودیجه نه وه. همدارنګه کارکوونکي چې وو انعطاف پذیره نه وو، انعطاف منونکي نه وو. دوی همدارنګه مدیریت رقیبان له پامه غورځولي وو چې رقیبان څرنګه دي، پیرودونکي څرنګه غوښتنې لري، ریسرچ اینډ ډیولپمنټ ته یې بودیجه نه وه ورکړې او همدارنګه د بازار څخه یې ځان ناخبره نیولی وو. دا د دې لامل شول چې نوکیا په 2009 کال کې خپل بازار اپل ته ورپرېږدي. همدارنګه نور لاملونه چې د دوی د ماتې لامل وو، د دوی هغه عملیاتي سیستم وو. د دوی عملیاتي سیستم سمبیان وو. کله چې اپل له دوی څخه بازار ونیولو نو دوی پوه شول چې زموږ دغه کوم عملیاتي سیستم چې دی د موبایلونو دا ستونزه لري، یعنې دې ته ډېرې اپلیکیشنونه او ډېرې برنامې نه دي جوړې، موږ به دا تغییر کړو. دوی بالاخره وینډوز ورته وټاکلو. وینډوز چې وینډوز هم نتیجه ورنه کړله په داسې حال کې چې سامسونګ دلته بازار ته داخل شوی و، هغې انډروید سیستم لرلو چې ګوګل ورته جوړ کړی و. اپل آی او ایس سیستم لرلو چې ډېر اپلیکیشنونه ورته جوړ وو، ډېر کامیابه وو. وینډوز هم نتیجه ورنه کړله. بالاخره په 2014 کال کې مایکروسافټ په 9.2 میلیارد ډالره واخیستلو. مایکروسافټ واخیستلو چې نوکیا به موږ کامیابوو، موږ به مخ ته وړو. خو دغه اخیستلو هیڅ ګټه نه نوکیا ته وکړله او هم نه مایکروسافټ ته. بالاخره د HMD کمپنۍ په 2018 کال کې راځي په 350 میلیونه ډالره، میلیونه امریکایي ډالره نوکیا له مایکروسافټ څخه اخلي. دغه د HMD کمپنۍ د نوکیا د کمپنۍ پخوانیو مدیرانو څخه تاسیس شوی و. یعنې HMD کمپنۍ د نوکیا کمپنۍ د پخوانیو مدیرانو و چې په 350 میلیون ډالره یې له اپل څخه بیرته له مایکروسافټ څخه بیرته ترلاسه کړلو.
نن ورځ نوکیا کمپنۍ تقریبا په بازار کې د موبایلونو په تولید کې نه هم مقام لري. ډېر خلک وایي چې نوکیا له منځه تللې ده، په داسې حال کې چې نوکیا له منځه نه ده تللې. نوکیا مخکیني کوم تولیدات چې دي لکه الکترونیکي مواد، لکه د مخابراتو د وسایلو تولیدات، دا په خپل حال پاتې دي. په فنلنډ هېواد کې دي، خپل د تولید خطونه لري، هماغه کمپنۍ شتون لري. یوازې د موبایل تولید برخه یې په ایچ ام ډي کمپنۍ لکه مخکې مې چې تاسو ته ویل په هغه باندې یې خرڅه کړې ده، او نن ورځ په بازار کې تقریبا 26 میلیارډ ډالر ارزښت لري. 26 میلیارډ ډالر ارزښت لري. د دغې کیس سټډي څخه موږ څه درس اخلو؟ لومړی دا درس اخلو چې موږ باید انعطاف منونکي وو، د خپلو رقیبانو څخه حتما خبر وو. ریسرچ اند ډیولپمنټ ډپارټمنټ مې چې کوم دی خصوصا په ټکنالوژۍ کې همیشه باید بودیجه ډېره ورته اختصاص کړو، ډېر نوښتونه وکړو، ډېر اختراعات وکړو، همیشه باید اپډیټ وو، همیشه باید د پیرودونکو غوښتنو ته موږ ځواب ویونکي